که موږ یو بل سره پالل کوو دشمنیان یې کوو تا دا وویل او زه به دا ویم او تا دا ویل او زه به دا ویم قسم په الله که د ښځې او د خاوند کور وچلېږي د پلار او د بچو کور نشي چلېدلی د روډو کور نشي چلېدلی په یو اداره کې یو مدرسه کې یو سکول کې بیا څوک نشي چلېدلی دا چې ژوند تېرېږي دا په برداشت باندې تېرېږي په کنټرول کولو باندې چې چا غصه برداشت کړه نو ټول مخلوقات به ولاړ او الله به هغه ته آواز وکړي چې راشه دا د جنت حورې دي ځان له دې بوځه تاسو ته پته ده چې دا هغه حورو دا نیمګړي لوپټم د ټولې دنیا نه قیمتي ده د هغې حسن د هغې نظیر په دنیا کې نه میلاویږي خو دا به بې شماره او بې حسابه په خپل اختیار دله ځکه ورکوي چې ده غصه برداشت کړې ده هغه چا چې غصه برداشت کړله د الله نبي فرمایي چې د هغه ایمان به الله رب العالمین دا زړه به الله د ایمان نه ډکي او کم سړی چې غصه برداشت کولو ولی خپل خپلوان شاګردان ملګري ورسره محبت کوي خواله راځي کینی ورسره مینه ورسره کوي چې کم سړی کې برداشت نه وي د هغه مثال د لیوني سپي دی څوک ورسره لین ډین نه کوي ځکه چې ته په ستاسې یو سړي 20 کاله روزګار کړی دی 20 کاله رسه ښېګړه کړې ده او یوه ورځ د هغه نه غلطي وشوه او ستا سره ښه ونه کړه او ته د 10 کالو دا ښېګړې پرېږدې یو سړي دله ټول عمر احسانات کړي احسانات یې کړي دي او د هغه نه 2 غلطیانې یا یو غلطي وشوله په دې یو غلطي او 2 غلطۍ د ټول عمره ښه د هغه پرېږدې نو دا د قبقل سړي د بېوقوف سړي د بېحیا سړي کار دی هر چا سره چې لین ډین کې د هغه ښه او بد ګوره چې ښې راسه څومره کړي او بدې راسه څومره کړي چې د چا سره ژوند په ګاونډ او په کلي کې تېرې او په اداره کې نو دا ګوره چې یاره د ما سره چېرته اوس زندګۍ کې بد کړي دي که نه دي کړي ښه بیا وس کېږي یا بیا نه کېږي نو مقصد مې دا دی چې غصه برداشت کولو هوښیارتوب دی موږ د جرګو مرګو کې ډېر ځو قسم په الله چې د مور او پلار نه څوک ازاري شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د هغه نه فرض عبادت قبلېږي نه پل عبادت قبلېږي او د الله نبي فرمایي یو عمل الله بره نه خېږي لعنت پې د الله رسول ویلی دی د دې غصو د لاسه دا پښتانه مسلمانان ټول عمر د مور او پلار نه جدا شو ټول عمر د ښځې او د خاوند به ژوند دي منځ کې به 4 بچي 15 بچي به دا قمقل به غوسه شوی په یو ځل باندې وي ته په ما طلاق او غیمې جوړه کړي بیا په دې مفتیانو ګرځي په دې مدرسو ګرځي که منځ کې دی جایداد دی ښځې د بچي دي چاله بیا چل نه ورځي او ځینې خلک په غوسه کې راولګي ډز وکړي ډز خو د سکندونو معامله ده خو بیا به ته او ستا چې کوم نوسي او بچي دي د دې سزا به ټول عمر بیا ستا خاندان سکي د قیامت د سزا نه علاوه په دې دنیا کې به ټول عمر ستا ځای بیا نه وي